زما په خدای قسم چې دا خاورې د ښکلولو دي، دا خاورې د سټلو دي، دا خاورې په سترګو د پورې کولو دي. ځکه چې د دې خاورې دا په کومه خاوره چې اوس موږ ولاړ یو، دا د ملکن خاورې، په دې زموږ د زرګونو شهیدانو وینې دلته پرتې. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر زیات محترمو، عزتمندو، مېلمنو، قربانو، همزولو، کشرانو، زما مینه، سلامونه او احترامات ومنئ. د مل د ټول تنظیم ټولو غړو یو جهان مننه چې زموږ غوندې بې ادبه خلک هم په ادیبانو کې شمار کړل او دلته یې راوبللو او دغه دستارونه یې راته په سر کړه. ډېره تېره د ښاغلي بختي روان خان عمرخیل دی، زما کلیوال هم دی، زما همزولی یو کال نیم کرنه کشر ویني وي به د بټخیلې د عمرخیل خیل سره تعلق دی. د ده نیکه هاشم خان بابا یو لوی سړی و د دې سیمې او د هغه په باره کې په هویز هو کې د انګریزانو یو سیکرټ ډاکومنټ و په هغه وخت کې، هغې کې د هغه ذکر شته د هاشم خان بابا، او په هغې کې لیکلي وي چې Mr. Hashim Khan was a Kursanashin and he was the most intelligent person of the area. نو هغه د انګریزانو دلته د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې چې کوم هغې منظوري نظر خلک وو، نو په هغې کې یو هاشم خان بابا هم و او د هغه ډیزیګنیشن و کورسنشین. نو ښاغلی بختي روان عمرخیل د هغه هاشم خان بابا نوسی دی. ما 20 کاله ژوند دلته په دې ملکن بټخیله کې کړی دی او څه د پاسه 34 کاله ژوند مې په اسلام آباد کې کړی دی. دې ملکن خصوصا زموږ په دې خپل کلي بټخیله کې وختي ما ته ګوهر علي ګوهر صاحب بلکې بل چاته خبره کوله چې دا سیال زموږ استاد دی او دا موږ چې نن څه یو نو دا د برکته یو. موږ چې ما په دې بټخیله کې یو سیمینار کړی و ډېر پخوا، غالبا 1983 یا 1984، د هغې هغه سرخط ډېر دلچسپ و او هغه و چې پښتون څوک، د ځمکې خاوند که د ژبې. نو وختي شباب رانیزي محترم هغه راته زیری راکړ چې ما په هغه سیمینار د هغې په بنیاد یو ناول لیکلی دی، نوم یې دی للې. نو هغه وایي چې ما د هغه سیمینار ما د خپل ناول بنیاد جوړ کړی دی. په دغه خپل ناول کې هغه هم د دغه خبرې ډیفنس کړی دی چې بنیادي طور پښتون چې دی نو دا د ژبې خاوند دی. په هغه وخت کې زموږ یو ملګری و نعیم خان ایډوکیټ د 13 اونۍ کې وفات شو په لندن کې، تاڼه کې موږ خاورو ته وسپاره. هغه یوه ډېره مضبوطه او مربوطه مقاله د دغې موضوع په حق کې ویلې وه او هغه د دې خبرې ډیفنس کړی و چې پښتون چې دی بنیادي طور چې څوک ژبې له چې کلچر له وده ورکوي، پښتو ژبه، ادب، قام، خپله خاوره مین وي، نو بنیادي طور پښتون هم دغه سړی کیدی شي. هغه خلک نه چې هغه د جاګیرونو خاوندان وي، نوابان وي، ځکه چې جاګیرونو او نوابۍ د مغولو او سیکانو په وخت کې هم او بیا د انګریزانو په وخت کې هم دغه خلکو ته د خاورې خرڅولو او د دلالۍ په نتیجه کې میلاو وي. نو دغه د ځمکو خاوندان ډېر کم امکان لري چې دوی به هم پښتانه وي. دا په کومه خاوره چې تاسو ناست یې ډېرو زیاتو محترمو مشرانو، ډېر د نظر او د فکر او اساس خلک دلته ناست دي. د دې خاورې تاسو که د وینسټن چرچل کتاب وګورئ، د سټوري اف د ملاکنډ فیلډ فورس، هغه کتاب هغه سړي په 1899 کې لیکلی و، کله چې هغه د انګریز په فوج کې د ټلیفون او ټلیګراف په محکمه کې د یو کپتان په حیثیت وو. دا کتاب د لوستو دی او خبره مې په دې کوله چې دا په کومه خاوره تاسو ناست یې، زما په خدای قسم چې دا خاورې د ښکلولو دي، دا خاورې د سټلو دي، دا خاورې په سترګو د پورې کولو دي. ځکه چې د دې خاورې دا په کومه خاوره چې اوس موږ ولاړ یو، دا د ملکن خاورې، په دې زموږ د زرګونو شهیدانو ویني دلته پرتې. چرچل وایي چې موږ کله دې حمله وکړه او موږ د چکدرې ته تلو، چکدره دلته مخکې یو ځای دی، د هغې یو
قلا هم پکې شته. نو هغه وایي چې موږ په دومره لویه پیمانه دا پښتانه دلته مړه کړل او ژوبل هم کړل چې دا د مارچ یا دغسې یو موسم به و، نو دلته د شولو فصل وي چې د شولو په دې فصل کې د اوبو نه زیاتې وینې به دی. تاسو په داسې خاوره دلته کې ناسې چې دا د ننګیالو خاوره ده، دا د اتلانو خاوره ده، دا د حریت او د ازادۍ د مبارزینو خاوره ده. دلته غازی عمر خان، دلته سعدالله جان سرتور فقیر د دې سترو قومي مبارزینو په مشرۍ کې سترې مبارزې شوي دي. او دا ملکن چې کله دلته انګریز او موږ له به ډومیسایل راکوو، نو موږ ته به په خپل ډومیسایل کې یو جمله لیکله چې مسټر سو اینډ سو از بلانګ ټو د ریکګنایزډ بیکورډ ایریا اف ملاکنډ ایجنسي. خو د دې ادبي دوستانو په برکت، د دې لیکوالانو په برکت، د دې ادیبانو په برکت اوس ملکن ریکګنایزډ بیکورډ ایریا نه ده، ملکن یو پرمختللې علاقه ده. نو خبرې خو ډېرې کیدی شي ملګرو، په آخر کې زه یو ځل بیا ستاسو د ټولو مشرانو د زړه د تل نه شکریا ده کوم چې دلته رالی او دې ملګرو ستاسو ډېر یو خاطر چې څومره کیدی شي هغه یې وکړه. د دې د کور وداني د ټولو ملګرو، که هغه زما ملګری ډاکټر عباسین یوسفزی دی، که هغه ګوهر علي ګوهر دی، که هغه اقبال شاکر دی، که هغه شهور صاحب دی، که هغه غني ورزنګ دی، او که هغه د نور ملګري دي. ډېره زیاته مننه.